شوق. نن د ښکار په شوق راوته یم له کوره، په اوږه کې مې 2 ډزې ټوپک پروت دی. د شنو ونو په درانه سیوري کې درومم، د پښو لاندې مې د خسو خرپا خیژي. کله کله مې له پښو نه تیږې وځي، ښکته غره کې عجیبه ګړه بهار جوړ کړي. نن د ښکار په شوق راوته یم له کوره، مخامخ د نیمې وچې ونې لاندې یو ډنډوکی د رڼو اوبو ولاړ دی. ترې چاپېره څو ګلونه د ګوګړ دي، چې سیلۍ یې رپوي نازکې پاڼې. زړه مې غواړي چې په غاړه یې دمه شم، په رڼو اوبو یې وچې شونډې کېږدم. نن د ښکار په شوق راوته یم له کوره، هغه ده د هغه لوړ کړنګ په لوري شنه بخونه غرنۍ کوتره راغله. په پنجو کې نیولی یو سور شی دی، ټولوي ورو ورو په ځان پسې وزرونه. واه واه کېنسته په منځ کې د ډبرو، ته وار وکړه چې ټوپک مې ورته سم کړم. د خپل ښکار لیونۍ تنده پرې اوبه کړم. دا ځخه مې پوره پرې وختله، بس نو ګوته مې ماشې ته د وروړو ده. ها ده دوړه شوه په منځ کې د ډبرو، شنه کوتره مې په خپلو وینو سره کړه. ورسره یې خوا کې غبرګ واړه بچوڼي رپوي په کاڼو بوټو کې وزرونه. نن د ښکار په شوق راوته یم له کوره، اوس نو غواړم چې مې کړی ښکاره واخلم. خو ښکار جګ د کړنګ منځ کې یو زه بیخ کې ورختلو ته هیڅ لاره نه جوړیږي. اوس نو بیرته وړم په خپلو اوږو باندې، له ټوپک سره افسوس او قتل دواړه، له ټوپک سره افسوس